کونړ کې اسلامي امارت ځواکونو پاکستاني پوځیان په منډو کړل. په کونړ کې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته رامنځته شوې. جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. کونړ کې د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیسو پر یو بل ډزې کړي. راپورونه وایي چې د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ځواکونو او پاکستاني پولیسو له یو بل سره ډزې تبادله کړي دي. د سیمې ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شوه چې د غرمې تر 11 بجو یې دوام وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو لورو پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې دي. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې نښته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر شوې. تر اوسه هیڅ لوري په دې نښته کې د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني او افغان پولیسو ترمنځ وخت نه وخت پر ډیورنډ کرښه د نویو تاسیساتو او پوستو جوړول لانجمنېږي او کله نه کله په نښتو اوړي. پښتو نیوز ته د سیمو اوسیدونکو تایید کړي چې د ډزو او درنو چاودنو غږونه یې اورېدلي دي، خو تر اوسه جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې څومره مرګ ژوبله لري او دغه نښته ولې رامنځته شوې ده. له غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.